ارمان دلته په غوښ کې د لایفوم خراب او موږ مې چې لري راګرم سینه خو نه ګرميږي داخله. فكبر تكبير بوكر تكبير أولى ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بيادي قرآن تلاوة وكرة. لدينا مخي ببال رواية كرازيس رسول الله واي ساقرأ بأم الكتاب سورة الفاتحة قرآن ثم اركع ركوع بوكري حتى تطمئن راكعا ترسوسي مطمئنسي ثم ارفع حتى تعتدل ستترسو قوم وكري ولا رباني ثم اسجد بسجد وكرة حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا بجلسة جلسي ترطوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. دا وسګوري په ټول مانځ کې دي امدا کوا په دې رکعتونو کې امدا روایت مسلمانانو رونو صحیح البخاري ما سدي سړی ته وویل چې مال بخاري شریف راوخلي مسلمانانو دا فلسګونو روایتونه دي د مانځ په باره کې ګوري مسلمانانو کتاب الوضوء ګوري دا دومره جاهل مخلوق د کتاب الوضوء دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا المنز داسې راځي کوم روایت به دې سړی ته وخیخه څو صفحې پسې راځه لزل بدل دا مایک بند کو مایک ته بند کمړه صاحب سے علي صاحب دا عذاب هغه صاحب ډیر په عذاب ده. کتاب الصلاه تسراسي کتاب الصلاه دا دی روایتونه دي احادیث هم دغه روایت تسراسي وسو 50 نمبر روایت دا اوس خپل نه غواړي چې دا روایت مسلمانان واوري وسو 50 نمبر روایت دی بخاري شریف. فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ام دا خبر ورته کړي چې تل تکبیر اونار منشر وکړه دی رکوع دی قراءات دی سوره الفاتحه دی سجدي دی جلسي دی قومي ټول منځ کې دا کوا. بیا په دې نور روایتونو کې سرازي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دی هر روایت ځان ته تعلیم صحابه وته ور کړی دا اتحیات داسي کوا رکوع داسي کوا سجده داسي کوا. دا ګوري مسلمانانو په یو روایت کې مکمل قراءات تکبیر اولا شروع په دغه شکل باندې المنزوايه دعا کوا. نبی علیه الصلاة والسلام په المن شروع کړل سبیل سبحانك اللهم دا به شروع کړل وست نرس وړوکی روایت دی راواخله لا امام ندی یو روایت لا امام ندی راځه په دې ښه وایا غسه. السلام علیکم یا اهل القاعده. څه شي کی میوټ شو مهرباني مې کولو کا صاحب سے اول په وګونو کې درد ده چې نه اوري مهرباني وکړه سموانه ورته بیا یو وایه مغونو علاج ځان ته وکړه ها ان شاء الله پسترګو مهرباني بس د عمر دیوه بس ورا دی کړه دا دی دوم جواب راپورته کړه دا څه سوچيري وتختیدل انا زرکو دا غریب وای چې زما لاندې د سی کومنټونه کوم ما به میوټ کی والله کدی میوټ کو کده نر بچی روخه جراشه ثابت کا انا زرکوا څه شو جنانه بل یو کوم را پیدا کا لا حساب سي عذاب صاحب ولکه دیو د المانزه په اړه باندې دوی خدای فکر کړو چې اهل سنت په خپل کتابونو کې المنځ نه لري نه بدیل المانزه عادت لري نه بدیل المانزه د غیر لري د څور توای نو دوی دا فکر کړو چې ولاله کې موږ په مذهب کې سینس دوی په مذهب کې ملک سینس نو هغه په شکل ثابت شول ټول په تخت بریالي سو او دغه څنګه د څنګه ځان کړی و ها اوکے ډیټا شو باندې کتابونو کې لمانه خو سم ویل کېږي نو خو هغه څه داسې ځان ته کړی سم مدثر دي ځان نه جوړ کړی و قاری سه مدثر غونډه आवाज چینج کړی و درېمه طبقه خدا پنځمه وکړم صبر وکړه چیرې وټخته ډلې هغه سای
ډېر ټاس پیداوار شي دا ټاس دلته کې دا ټاس ویلوي دا په د انګلیش کې لیک سم راغلی و نه اوکې ما خو د ټیلیګرام پیش کولو تاسو کتاب نه منلو اوکې کتاب انا زر کوه دا دلته اوس هم ناست راځه چیرې وتښتېدلې زر کوه انا زر کوه انا زر کوه والله که دې اوس پرېږدم چې تر څو پورې دې موږ د راپور ده که دا نور کسانې راپور دا د په خدای ناست ده دغه دا په دې باندې ما زنګ ورته ووهل ما په خپله زنګ ورته ووهل راځه که دې نر بچی یې اوس راسم دغه یو روایت دې راوړه زر کوه اله که ته رښتیا د اهل بیت ومنونکی دروغجن به نه یې راځه په خیر میدان ته راځه که رښتیا د اهل بیت ومنونکی یې که رښتیا ځان ته د اهل بیت او که نه یې بیا به همداسې غلی ناسې بیا مه راځه او که د اهل بیت ځان منونکی بولي اوس به دلته راځې اله زر کوه یو ځای خالي کړي ټول مه ډکوئ نو هلته ما هغو ته زنګ وویلی تاسې بیا ټول ځای ډک کړل تاسې هم تر دې هغه سربداله یاست سعید شعیب مهرباني اله زر کوه نوید مایک مخلاص کی السلام علیکم مولوی صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ډېر خوشحال شوم تاسو مو تاسو سره خبرې وشي څوره ټایم زه لایو ته کینم کینو خو چتوالم نه هو نه ډیپټي باندې ناستم بس خو تاسو چات نور څنګه یو خو تاسو الله مقدر من سر لوړی کړه دا مې درایل ځل چې زنګ ورته وګم دا مې درایل ځل دا وګوري په دې ځای کې وګوري دا د خپل زنګ ورته وګم دا وګوره راپور ته زر دا ګوره بیا ورته وګم ویني دوستانو و خالص خالد اله زر کوه مې بنده زر کوه اله زر کوه زر راپور ته سم دا د بیا درته وګم ولا کړي پرېږدم تختې بنه که رښتیا د اهل بیت او که رښتیا ځان ته مسلمان وایي راپورته بسې اوس که رښتیا ځان ته مسلمان وایي راپورته کېږي به دوزې به نه ولې کمنټونه مه کوه اول خو موږ په انګلیش نه پوهېږو ښه بیا یې درته وګم زر کوه اوکې Come up, man. Come on. Come on. Pon درتراجی اله د باړه چنار پښتو یې هېره کړه په انګلیشي لهجه راته بدله کړې څه کوایسي وای خر ته سیار څومره سپین رنګ ورکړي خر هماغه خر ده بالکل خر په سپین رنګ باندې والله که سپین کړي یو چا وای ټول خر په اوبو کې درولی و بیا صابون ور باندې وهل سپینولی نه نو چا ورته ویلي څه کوي وای ودې دا خر سپینوم وای دا خو خدایي خر ده وای تور ده ودې لا بنده ته څنګه سپینوي نو راځه اله دا مې څوم زنګ د سیده کاری صاحب وای دا نور کسان کوس کزاله درځم کوسي اله زر کوس زر ټول کته سي دوستانو یو کس را سره پاتې سي احمد زي تاسو مستړي مسي احمد زي عمر جان قدرمن سي خالص ښه اله زر احمد زي تاسو یو کس پاتې سي بس یو کس پاتې سي اله زر د ما دا اکاونټ سیده فقط د دې لپاره پرېږدي چې دلته حواله ورته ښکاره کوم بس راځه اجو وی دا څه ورته وایي کمان اله اوس کومه بانه کوي متعیره ته ونه وایي چې متعم کړي کوم هغه سي برازه کنه ټول کته سول درته انا زركو داخلي کې مې خبره وکړه شکر چې اورېدلې مونږ دا غږم کله خون کوي چې بندینه بالکل خالص زبم کته سم خالص ها نو تکاتم کده انا زركو انا دما اکاونټوم کته که ضرورت سره راپورته کړی با اکاونټوم کته کله زركو سیده دا لوی هغه سي برغلې د دلته اوس لوی هغه سي برغلې د انا زركو لوی هغه سي برغلې او داس لکه چې تازه کوي غالبا او داس خو نه کوي نه منم کله خلو غلطي تاسو دوستانو لیک د لایو در سره پورته کړی ځکه دلته سخت ډیر هغه غاني ور سره راغلي